عرض د مال د سړک چې دی هغه 2 متره دی او 3 متره تقریبا لختیس یو بل طرف ته او چې ټول عرض 10 مترو ته رسیږي او د دې سره لختي چې دي د 3600 متره لختي کېږي. تقریبا دې کې 3 پلچکونه هم دي د مدخلو په سره کې او د دې سره دغه وخت چې کوم وخت د شرکت ولا تلفون شوی دی د ولش شرکت بریمن شوی دی څه کم رسیدلی 1 میلیون ته چې د بریمن شوی دی او دا چې 15 میاشتو وخت لري. امید دی چې د 15 میاشتو نه مخکې دغه د چارې بشپړې شي. د علیشیر او صوبرۍ میدان یاره هم دغه شانتې ده لکه کومه چې د تڼۍ او مدخلو سړک دی نو په هغې باندې هم تقریبا 10 میلیونه او 9 میلیونه یې لختي او تقریبا 21 میلیونو ته هغې نچکي پوله پورې دا چې تقریبا 8 میلیونه مصارف د رزیده هم په نظر کې نیولي شوي دي. تقریبا برودونه چارې کار خلاص شوی دی. په نن وخت کې به انشاءالله کارونه هغه هغې ته هم دوام ورکوو او په خوست ښار کې ډېره مهمې پروژې لکه د ادرسینګ پروژه پروژه به داسې ووایم چې یعنې ګوګل نه هم که موږ چیرې معلومات وغواړو په خوست ښار کې د هرې کوڅې او د هر کور نو هغه به موږ پیدا کولی شو. ټکسي والا او رکشاوالان هغه خپل هدف ته خپل ځای ته خپل کور ته نو بې تکلیفه انشاءالله ځي. د دغې باندې هم تقریبا 3 میلیونه پروژه عملي کېدونکې ده په لاندې وخت کې او د دې سره 9 میلیونه دغې د ټیم پروژه چې د ولایت د ونې څخه تر عمومي سړکه پورې چې د هغې سره تړلې ده 9 میلیونه پروژه دغه ده او دغسې د بلبلډونو پروژه او داسې نورې غټې وړې پروژې هم دي. دا چې نن ورځ د ولایت مقام او ښاروالۍ لورې د دې سړک اساسي چارې پیل شوې په دې سره ګڼې ستونزې د دې خلکو حلېږي. یو خو دا ستونزه چې مریضان چې په 1 ساعت کې په دې لاره رسېدل 10 دقیقو ته دا لار راغله. بله ستونزه یې دا وه چې په دې سیمه کې چې کوم کورونه دي د ګرد او خټو د لاسه په کورونو کې خوراک او خوب نشو کولی او بل اساسي ستونزه یې دا حل شوه چې که په دې سیمې لاره باندې څوک ګرد محمد ته ځي هغه سیلانیان چې د سیل دپاره او ښکلا دپاره ځي دا سیمه به یوه ځانګړې ښکلا پیدا کړي او بل به په تګ راتګ کې د هغه سیلانیانو لپاره اسانتیا پیدا شي څوک چې ګرد محمد ته تفریح دپاره تلل. کوم ستونزې چې دي صبح کې تو دا به دې سره حل شي. مریضانو رسیدګي به زر ته وشي ښار ته اوبه به منظمې شي هر څه د دې لپاره به دا سیستم برابر شي. هغه دا مو د 8 میاشتې کېږي چې ډیپون مې په داسې کې لګولی دی. اول وخت کې چې اوسه پام یې کړو ښه صحیح و خو یې نه څړ ته چې دې سړک د ګردې شوې دغې د خورې نه اول مخکې ښه مشتریون لرل خو څړ ته مشتریون ما کم شوي دي. میوې غمې وړه د ګردې پرتې دي میدینه لمری مهار ته د خوره ډک شوي دي. نو دا سړک چې موږ دپاره پېښ شي موږ دپاره ډېر ګټور دی ځکه چې یو خو مشتریون ورسره ډېرېږي بله ګاګ ډېرېږي خلک ته پیدا دو یو میږ نه چې د څه نه دي کندورون دي وړه ته پیدا دو د کلي دپاره سهولت دی هر کیر ته ګاډ خوره ورنه وځي میږ لمری چې دي نوی سامان ورځونه صفا کم سبوته بیا خوره ډاکي وړه میز دی نګاه د خوره ډاک دی کلي چې وخت چې صفای پرېمینده سبوته بیا د غاره کم دی. نو میږ په دا ډېر خوښ یي چې سړک یې میږ دپاره پېښ شي ډېر خوند به وکړو چې میږ به کاروبار به سره ښه شي خلکو ته به سهولت پیدا شي چې دغې ګردې نه دغې نه د هر څه نه به خلو شي.